لږه شپه در باندې څنګه تېره شوې ده؟ شپه خو ډېره یخه وه ځکه چې تا زه ولمبولمه. لټن ماما د پښتنې جنکۍ خو ډېر ښه مست دي. ګوره توتي ګله صحیح پښتانه نه دي، هغه دا چل نه کوي. دا چې کومې رنډۍ خانې دي او په چکلو کې وخت تېر کړی هغوی دا چل نه کوي. رښتیا دې وویل. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا ژبه دې راکتو ژبه والا آیسته په دې ژبه کې د سونیا شه. څنګه ښې طبیعت دې ښه دی؟ دوستانو یو خبره کوم خفه کېږئ به نه. پښتانه چې کوم وو ښه پښتانه چې وو هغه پخواني پښتانه وو. خپل سرونه به یې قربانول د خپل حیا عزت دپاره د خپل تورسري دپاره به یې ځانونه قربانول او یو بل به یې وجو. ولې چې یو بل عزت دا بچ شي دا محفوظ شي. نن سبا پښتو نشته ولې بې حیایي عام شوې ده.